السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامد و مسلم و بعد. یو محترم پوښتنه کړې ده که یاره د تابوت سکینې په باره کې لږه تشریح وشي، ځکه وایي چا پوښتنه کړې ده چې دې کې څه شی و. جناب عالی د اصل کې و یو صندوق، لیکن چونکې طول زیاتو او عرض دونه نو، یعنی اوږد ډېرو او پلن دونه نو، نو د دې وجې نه ورنه تعبیر په قرآن مجید کې په تابوت سره شوی دی. قرآن مجید کې باقاعده طور سره 2 سپاره کې د دې تذکره شته. بسم الله الرحمن الرحیم. وقال لهم نبيهم ان آیة ملکه ان یأتیکم التابوت فیه سکینة من ربکم. نو تابوت هم ورته ځکه وایي چې قرآن مجید کې تعبیر تینا په تابوت سره شوی، سکینه ورته ورځکه وایي چې هغې کې الله تبارک وتعالی باقاعده سره فرمایي بني اسرائیل ته چې فیه سکینة من ربکم. صحیح دی. اوس راشه دا تابوت سکینه یعنی دا صندوق دا د چا په زمانه کې بنیادی طور سره راغلی، نو دا خو د فتاوو دونه ډیر بحث ور باندې نه دی کړی، البته د سیرت کتابونو، تاریخ کتابونو او د قرنګي تفاسیر ور باندې ډیر زیات لیکل کړي. زما د نظر مطابق یا زما د مطالعین مطابق کفایت المفتی کې په دې باندې بحث شوی، جلد اول د صفحه د 399 او 398. نور داسې ډیر فتاوا ور باندې بحثونه نه دي کړي، البته تفاسیر ور باندې بحثونه کړي. تفاسیر چې څونه تفاسیر د متداول تفاسیر دی په دې ټولو کې شته، کاغه تفسیر معارف القرآن دی یا مثلا قرطبی دی، ابن کثیر دی، خو ډیر زیات بهترین بحث په دې باندې ما سره یو کتاب دی د قصص القرآن. قصص القرآن کتابونه ډیر زیات دي، داسې هر یو کتاب اخلیم. نو په هندوستان کې عالم تیر شوی مولانا حفظ الرحمن سیوهاری، سیوهار په هندوستان کې و علاقه ده، نو مولانا حفظ الرحمن سیوهاری هغه یو کتاب لیکلی، ما سره 4 جلدونو کې دی، قصص القرآن. دا ډیر مدلل دی او ډیر زیات کوشش یې کړی چې مطلب هغه چې کوم اضافي خبرې دي او داسې روایتونه دي چې یا اسرائیلي دي او یا مثلا دغه دي، نو هغې نه دي راوړي، او چې کومې راوړي دي نو ډېر کوشش یې پکې کړی. بیا هم پکې شته دی، هر څه رطب او یابس به بیا هم درته پکې میلاو شي، لیکن نسبتا د انورو په نسبت ډیر مزیدار قصص لیکلی دي. دا چې څه قصص پکې دي، کومې قصې پکې دي د قرآن مجید، نو هغه تقریبا چې داسې مثلا د داسې تفاسیر دي چې هغه معلوم مشهور او متداول تفاسیر دي یا سیر کتابونه دي، نو چې کوم مشهور دي. خو زه بهرحال بیا به په دې خبره اوږده شي، هغه ور باندې ډیر زیات بهترین بحث کړی. نو که بیا ستاسو زړه هغه خیر ته ځان ته واخلئ، که نه نور قصص الانبیا هم پکې وګورئ او قصص القرآن دی پکې چې قرآن کم قصې دي ټولې پکې شته دی، نو هغه ښه کتاب دی. صحیح دی. دا یو اصل کې و ما تا طویل صندوقو، دا اصل کې یو صندوقو چې دا حضرت آدم علی نبینا و علیه الصلوات والتسلیمات ته الله تبارک وتعالی را نازل فرمایلو. نو دا د الله د طرفه د ملائکو په ذریعه حضرت آدم علیه السلام ته ورکړی شو. و د لرګي خو ډېر مضبوطو او د سرو زرو سونا چې ورته وایي د هغې چړۍ ور باندې شوې وه، ځای په ځای چې کوم ځایونو کې د اوسپنې په ځای پکې سونا لګېدلې وه او ډېر ببرکته، او د جنت څه بعضې څیزونه هم پکې وو. صحیح دی. بیا د آدم علیه السلام باقیات هم پکې وو، لکه لباس یې پکې وو، او د قرنګې د آدم علیه السلام نه وروسته د میراث په طور سره خپلو اولادونو ته د قرنګې پاتې شوی و، تر دې چې حضرت یعقوب علی نبینا و علیه الصلوات والتسلیمات ته راغی. بیا په بني اسرائیلو کې د بني اسرائیلو پیغمبرانو ته مطلب ارسن د قرنګې متداول پاتې شوی و، تر دې چې حضرت موسی علی نبینا و علیه الصلوات والتسلیمات او د قرنګې حضرت هارون علی نبینا و علیه الصلوات والتسلیمات دوی ته بیا ورسېد. نو د دوی د وفات نه وروستو د دوی پکې بیا باقاعده طور سره بعضې مطلب چې د دوی کوم څیزونه ول باقیات ول هغه پکې وو، او یوه نسخه د تورات پکې وه. د بعضو قول خدا دی چې نه نسخه د تورات نه وه، بلکې هغه الواح ول، هغه تختې وي چې په هغې تختو کې باقاعده طور سره تورات لیکلی شوی او د الله د طرفه حضرت موسی علی نبینا و علیه الصلوات والتسلیمات ته ورکړی شوی و په تور کې. نو چې کوم تورات د الله د طرفه ورکړی شوی نو هغه هم پکې و. نو بیا دا د بني اسرائیلو دپاره د فتح یو بهترین سبب الله تبارک وتعالی برابر کړی. د دې تبرکاتو د انبیاو د تبرکاتو د وجې نه بني اسرائیلو باندې الله دا احسان به کوو چې کله به دوی چېرته جګړې ته جهاد ته به تلل، نو بیا به دا صندوق ځان ته مخې ته کېښوستل، الله تبارک وتعالی به ورته فتح ورکوله. خو بیا اخره کې دوی ظلم شروع کړه بني اسرائیلیانو، نو بیا ورباندې عمالقه جالوت یې مشري کوله. جالوت دا یو کافر و، د عمالقو نه
بیا قصه ډېره دغه کېږي ما نه بیا به میسج ډېر زیات وګد شي صحیح دی. نو چې عمالقه څوک اوس مې د هغې تفصیل درته کوو، خو زه هغه به بیا کله بلی شي بیا به شي. نو د عمالقه یو بادشاه و جالوت، نو هغه راولګېد او د بني اسرائیلو باندې حمله وکړه. نو د دوی د ظلم د وجې نه الله پاک دوی مغلوب کړل. نو چې مغلوب یې کړل نو هغه تقریبا چې د دوی 7,00,000 کسانو پورې کسانو وژل د بني اسرائیلو. د دوی کلي تس نس کړل، ماشومان، زنانه، بوډاګان، هر رنګ خلک یې ووژل او ځان سره یې دا تابوت ویوړ، دا د فتح والا تابوت. خو چې ویوړ الله تبارک وتعالی د هغوی دپاره دا د عذاب یو ذریعه وګرځوله چې په کوم کلي کې به کېښود په هغې کلي به الله زلزله راوسته. 15 کلي د دې تابوت د وجې نه الله تعالی تباه کړل. نو بیا هغې سوچ وکړه چې دا څنګه دا تابوت موږ کوم کلي کې کېدو هغې کلي باندې عذاب راځي او دا کلي هلاک شو. نو بیا یې دا تابوت د 2 غویانو یو ګاډی جوړ کړ چې 2 غویان ورپورې تړلي یو ګاډی و، په هغې کې دا تابوت یا صندوق کېښوده او دا غویان روان کړل او بس په دشته کې خوشې کړل چې دا داسې یو ځای ته یوسي چې کوم ځای کې بیا مطلب دا دی دا بیا چاته په لاس ورنشي. خو الله تبارک وتعالی ملایکې ورته راولېږلې او باقاعده طور سره نو دغه غویان ملایکو راتاو کړل او سیده یې راوستل د طالوت د دروازې مخې ته دغه کړل. نو بیا طالوت علیه السلام د خلکو دپاره باقاعده طور سره حاکم ش، ځکه چې پیغمبر دوی وویل چې موږ ته یو کس پکار دی، داسې یو کس زموږ پکار دی زموږ په جنګ کې مشري وکړي. بني اسرائیلو باقاعده طور سره خپل پیغمبر ته ویل. نو هغه پیغمبر ورته ویل چې ستاسو د بادشاه یا ستاسو د کوم چې حاکم وي د هغه به نښه دا وي چې ان یأتیکم التابوت فیه سکینة من ربکم، هغه تابوت به تاسو ته راوړي چې کوم درنه عمالقه ووړي. نو عمالقه سره خو د دوی مقابله ممکنه نه وه. نو چې که هغې ترې نه راوړي نو دا به د دې نښه وي چې دې نه معلومیږي چې دا ستاسو حاکم او بادشاه جوړېدی شي. نو بیا هغه تابوت راوړ او هغه الله تبارک وتعالی د دې تابوت د برکته د بني اسرائیلو مشر که. دا مسله قرطبي هم ډېره ښکلې مزېداره لیکلي، تفسیر قرطبي 3 جلد دی او 240 نمبر صفحه ده. دا آیت پکې چې راواړوي وقال لهم نبیهم ان یأتیکم التابوت فیه سکینة من ربکم، نو بیا به خپله درته راشي. د قرنګې دا باقاعده طور سره تفسیر معارف القرآن هم د دې آیت لاندې لیکلی او چې دا څونه متداول تفاسیر دي. خو ما درته ویل دا ډېره مزېداره او ښکلې دا قصص القرآن کې مولانا حفظ الرحمن سیوهاري لیکلی. نو دا د دې تابوت د قرنګې یوه خلاصه وه. السلام علیکم ورحمة الله.